پنډت صاحب دا واخلئ دا ځل به د شپږ 50 کسانو نسونه مړه سمه ده زویه او هو دا واخلئ همدلته په ماباد کې کېږدئ د یوې میاشتې لپاره باید خلک ترې ګټه واخلي او تاسو زما ورور ته شیریني راوړئ زه هغه سره ډېره مینه لرم هغه تل خوشحاله وساتئ ای زما خدایه ته خو زما په مجبوریت پوهیږي دا چې د دې واده لپاره مې نه ولې سم کار مې وکړه که نه تاسو څوک یې نه تا سره کومه دښمني لرم او نم تا سره ملګرتیا نو ته ولې هر ځلې زما مخته راځې پنچر شوی موټره هر کله چې زه دلته راځم نو هغه وخت ته زما مخته مه راځه صبر وکړه اوس چې پوښتنه ده کړې نو ځواب یې له ما نه واوره پوښتنه دې څه وه چې تا ونه غوښته واده وکړې ښه دې کړي او که نه زه درته ووایم بلکل سم کار دې کړی دی اوهو ستا د دې ستونزې سزا بل څوک ولې وویني او هسې نه تر څو چې ستا د واده منتر خلاصېږي که نه تر هغه وخته پورې مېلمانه او زوم ټول ویده کېږي د نورو په ستونزو ملانډې وهل او د هغوی له ځورولو نه پرته بل څه دې زده نه دي زده مې دي بلکل زده مې دي څوک وایي چې زده مې نه دي میم یعنې مکتب او میم یعنې مشوره نو تا ته یوه مشوره درکوم ته غواړې واده وکړې که نه نو یو کار وکړه د ځان په شان یو تتله هلک هم پیدا کړه ته پنچر شوی موټر او هغه زړه ریکشه ستاسو جوړه به ډېره ښایسته وي او اوس یوه وروستۍ خبره واوره که په ژوند کې غواړې کوم چا سره دښمني وکړې که نه نو همغه سره واده وکړه ځکه هغه ته له دې نه لویه سزا نشي ورکولی پنچر شوی موټره راځه پانه واوره نن مې په ماباد کې خیرات ورکړی د غریبانو لپاره د خپل ورور د دستمال په خوشحالۍ کې ته یم هرومرو وخوره داسې ده چې دلته له تا نه پرته بل غریب راته نه ښکاري راځه پانه د خدای په امان اوه ستا د دې ستونزې سزا ولې کوم بل څوک وویني یوه وروستۍ خبره که غواړې په ژوند کې کوم چا سره دښمني وکړې که نه نو هغه سره واده وکړه هغه ته له دې نه لویه سزا څه کېدلی شي پنچر شوی موټره سلام بیانه وروره ډېر خوښوونکی خبر مې درته راوړی زړه مې نه صبرېږي او دا دې راغلم ته خو ډېر چالاکه وې پې یعنې پیشو او پې یعنې پټ اوسه موخته دا چې څه وخت د جلۍ خوښه کړه او د واده پرېکړه دې وکړه خبر هم نه شو که نه خیر پرېږده مور مې ویل چې هغه جلۍ په همدې دفتر کې کار کوي راویې غواړه چې زه یې وګورم آخر هغه جلۍ څوک ده چې زموږ د روح زړه پې بایللی دی راویې غواړه راویې غواړه بیانه نن زه ډېر کار لرم وروره وروسته بیا به وروسته خبرې وکړو سمه ده څه خبره ده هر څه خو سم دي که نه هو هر څه سم دي بس هغه د کار فشار دی که نه د کار څه ډول فشار ته نه پوهېږې بس دومره پوه شه چې نن ټاکل شوی وه ډېر یو اړین تړون ترلاسه کړم او کوم چا سره مې چې تړون لاسلیک کوو
هغه به نه منه. او تا په مینا کې ماته وخوړه. امینه مطلب یعنی ته پوهېږې چې زه اوهو ما څه ټوله نړۍ پوهېږي چې ستا مینه څوک ده، ستا دنده که نه؟ ته خپلې دندې سره مینه لرې که نه؟ کوم چا چې ستا تړون نه دی منلی هغه پیدا که، خبرې وکړه او باید راضي یې کړې. د هغه زړه لاسته راوړه تر څو چې رښتینې مینه دې ورته ثابته شي. او که بیا دې منفي ځواب واورېده بیا دې خپل دغه وروره وغواړه، زه به بیا په زوره پې ومنم. نه نه نه، ته همدا اوس ویلې که نه چې په مینه کې باید ما ته ونه منم. زه ما ته نه منم. دا شوه که نه بې یعنې د بېهان خبره. مشرې زما په زړه کې خو بیخي اور لګېدلی دی چې کله لاړه شم او مشرې خوښې ته د طبقې په اړه ووایم. خو مشرې خوښې ته وګوره چې موږ ته یې د باغچې د پاکولو دنده راوسپارله. ما خو هیڅ کومه ګونګټه هم پیدا نه کړه. پیدا مې کړه. چېرته ده؟ هغه ده، وګوره د میز لاندې. راځه یو کار به وکړو، زه که نه له دې خوا ورځم او ته له هغې خوا نه، دواړه چې ورغلو که نه په زوره به یې ووهو او وبه یې نیسو. پوهه شوې؟ په کراره لاړه شه. یو دوه درې دا خو هېڅ کومه ګونګټه نشته که نه؟ زما خو سر مات شو چوټکي. د طبقې په اړه خوښې جانې هېڅ شی هم نه اوري. زړه خو مې غواړي چې خوښې جانې ته د طبقې په اړه هېڅ هم ونه وایم. څه دې وویل؟ بیا یې راته ووایه که نه. کومه غلطه خبره مې وکړه؟ اوهو ډېره ښه خبره دې کړې لیونۍ. زه خو وایم چې پرېږده یې، څه اړتیا ده چې مشرې خوښې ته د هغې توتلې طبقې په اړه هر څه ووایو. زه خو وایم که نه چې پرېږده یې چې له ورجان سره د هغې توتله طبقې واده وکړي. هغه وخت به خوند وکړي او بیا که نه مشره خوښې به موږ ټول عمر په یاد وساتي. موږ به دا خبره پټه کړو. خو که خوښې جانې مې په خپله د هغې طبقې خبرې واورېدې نو بیا هغه وخت به د واده مخه ونیسي. تر څو چې خوښې جانې د هغې زړې رادیو غږ نه وي اورېدلی که نه تر هغه وخته هېڅ هم نه کېږي. اتم که نه د ځمکې له یو وړوکي چانچینه وړه راشي. ته پوهېږې کله چې موږ کوچني وو که نه نو دا مو نیول او ځان سره مو ښوونځي ته وړل. زه یې نه منم. یعنې ته یې نه منې؟ ښه اوس وګوره. شته لاړه شه او د کثافاتو سره یو قطۍ د هغه راوړه. اوهو دا دی، قطۍ مې راوړ. دا دی، راوړه. اوهو دا د ویښتانو خلاصولو وخت نه دی. اوهو کمعقله زه پوهېږم، غلی شه. خلاص که قطۍ خلاص که. ودرېده که نه؟ وبینې و که نه؟ مشرې ما یو که نه ډېر ښه پلان جوړ کړی دی چې په هغه سره به هېڅکله مشره خوښې د طبقې په حقیقت باندې هېڅکله پوهه نه شي. ستا ټولې خبرې سمې دي لورې، مګر ښاغلی دروف ډېر ښه سړی دی. هغه په کار کې تا سره مرسته کړې او بیا پنځه ګوتې خو یو شان نه وي لورې. زما د ستونزو په وړاندې ټولې ګوتې یو شان وي مورې. نه ما پرېکړه کړې ده مورې
زه اجازه نه ورکوم چې تاسو بیا وشرمېږئ. تبکی لوره او ته څنګه کېږي؟ زموږ خوشحاله ساتل خو په دې معنا نه ده چې ته خپل راتلونکی برباد کړې لوره. که داسې ډار سره مخ ته لاړه شې نو منزل ته به څنګه ورسېږي؟ او بیا داسې هم کېدی شي لورې چې ته او ښاغلی دروغ په رښتیا هم قسمت سره یو ځای کړي اوسئ. خو پلاره که داسې نه وي نو اوس په موږ ټولو کې دومره وړتیا نه ده پاتې چې بیا دومره غمونه او ستونزې وزغمو. خوري پلان مې په خپله د روف له مور نه پوښتنه وکړه چې هغوی ستا د نیمګړتیا سره ستونزه نه لري. نو کله چې هغوی خپله ویل ستا نیمګړتیا سره کومه ستونزه نه لري نو بیا ستونزه څه ده؟ د واکر او د هغه مور او پلار هم همدا خبره کړې وه. بیا وروسته یې څه وکړل؟ له واده نه بېرته شاته شول. خورې لوره مګر هیله کوم پلاره مخکې له دې چې خبره نورم لویه شي تاسو ترور جانې ته زنګ ووهئ او هغوی ته نه ووایئ پلاره. صبر وکړئ کاکا جانه. ښاغلیه تاسو زه غواړم تاسو ته او تبکي ته یو څه ووایم. دروف جانه مهرباني راځئ راځئ. ښه سلام. سلام. راځئ که نه دننه راشئ. زه ځم چې تاسو ته اوبه راوړم. انا ترور جانې زه څه نه غواړم. تاسو لږ صبر وکړئ. تبکي تا ځکه ما سره دې واده اړیکه وانه منله که نه چې ته نه غواړې بیا کورنۍ ته دې ستونزه جوړه کړې. تبکي نو زه خپله نن دلته راغلی یم چې ستاسو کورنۍ سره اړیکه جوړه کړم. ځکه چې زه خپله دا خبره منم او پوهېږم چې ته یې هم منې. نن چې موږ هر څه یو د خپلې کورنۍ له برکته یو، ځکه چې موږ ټول په خپل وجود کې 5 حصه لرو او احساسوو یې. تبکي ته دې همدې کسان له برکته دلته راغلي. خلک داسې فکر کوي چې ته د دې کورنۍ یوه غړی یې، خو زه فکر کوم چې ته د دې کورنۍ توان یې. تبکي ته هیڅکله یوازې نه وي، ځکه چې ستا کورنۍ هره شیبه او په هر ګام کې
له تا سره ملتیا کوي تبکي. کله چې ته په دفتر کې شپه او ورځ پسې نه ګرځې او د زړه له کومې زیار باسې تبکي، نو پتا کې د پلار ګورم تبکي، چا چې تا ته زیار ایستل در زده کړه، چا چې په تا باور وکړه او تا ته یې د اړیکو ارزښت در وښوده. او کله چې ته په دفتر کې د بل چا ستونزه خپله ستونزه ګڼې که نه، قسم هغه د دفتر خدمتګار وي او یم د دفتر رئیس، نو هغه وخت د مور راپه یادېږي. تا ته همدې در زده کړي که نه چې خپل درد څنګه وزغمې او د نورو په درد څنګه پوه شې. او هو کله چې ته ما ته وایې زما تېروتنه نه ده او زه بخښنه نه غواړم، نو هغه وخت په تا کې ستا خور وینم، چا چې در زده کړي چې د رښتیا لپاره باید وجنګېږي. او دا ستا کوچنی ورور اشوب د ده د ماشومتوب عادتونه په تا کې هم لیدل کېږي تبکي، د ده معصومیت ستا په سترګو کې ښکاري. تبکي د دې ټولو په هڅو سره نن ته یو څوک یې. تبکي ته یوازې نه یې، په تا کې ستا ټوله کورنۍ لیدل کېږي. نو د همدې لپاره ته حق نه لرې چې په یوازې ځان دا پرېکړه وکړې چې له ما سره واده وکړې او که نه. بلکل هماغسې څنګه چې زه د دې حق نه لرم چې یوازې ستا لپاره در سره واده وکړم. د همدې لپاره نن زه راغلی یم چې دا ټوله کورنۍ خپله کړم. غواړم یو څه ووایم، که ستاسو خوښ نه شوم نو مخکې له مخکې نه تاسو نه بخښنه غواړم، ځکه کوم کار چې وزه کوم که څوک یې واوري نو هغه به راباندې وخاندي، ځکه چې ما له ځان سره 5 ګوتمۍ راوړي. زه غواړم چې د دې ګوتمۍ په درکولو زه هم ستاسو د کورنۍ غړی شم پلاره.